او یقین وکړه که نور د دغه الفاظ استعمال له ان شاء الله ته به زما ژبه وګورئ. انتهایی محترمو اوریدونکو کتونکو، دې نه مخکې ما د مفتي پیدا صاحب د کلیپ جواب وکړو. زه چونکې 12:30 بجې راورسېدم، د دې وجې نه دغه کلیپ جواب مې وکړو. دې وخت کې په کم 1 بجه زما سره ګړۍ کې په کم 1 بجه د زه ناست یم. 9 جولای 2022 9 تاریخ شروع شوی دی. چونکې په سفر هم ناوخته راغلم، د مفتي توصیف صاحب کلیپ ما ته رارسېدلی او ما واورېدو. دا زه دغه جواب کوم، شاید سبا سهار کې بیا ما ته فرصت میلاو نه شي، لږ مصروفیات مې دي. اوله خبره خو دا ده چې مفتي توصیف به تاسو اورېدلی چې لږ انسان ته جوړ شوی دی، شرافت یې لږ زده کړو. دی چې څومره سخت ژبه استعمالوله، څومره سختي او تشدد یې کوو، الحمدلله په یو کلیپ سره دغه سختی او تشدد او بکواسات مات شو، خو چغې ټولې دنیا واورېدلې. دا درته کم از کم احساس وشو چې سخت ژبه یوازې د تا سره نه، د قسم دی که موږ دې په دې راواړولو ستا ژبه به زه ګونګۍ کمه بیا انشاءالله. د شرافت ژبه موږ د هغه چا سره استعمالو چا کې شرافت وي، چې چا کې انسانیت نه وي، چې د کنجرانو ژبه استعمالوي، بد رد الفاظ وي، بیا هغې ته زمونږ ژبه تیزه ده. شرافت ژبه کې خبره کوي، انشاءالله په شرافت کې به جواب درکو. چې کله د شرافت نه اوړې بدتمیزي کې، انشاءالله جواب به درته په حق الفاظو کې ملاوي. دا کلم امید ونه کې چې ته به سخت ژبه استعمال کې، تا ته به سخت ژبه کې جواب ملاو نشي. دی بار بار په دې کلیپ کې د دې خبرې ذکر هم کړی چې دا خو کنزل کړی او فلان کې او فلان. کنزل نه دي، ستا د خبرو جواب دی. ما په دې کلیپ اول اخر منځ 3 وړو ځایونو کې ویلي دي چې چون کې دا رد عمل دی، د دې وجې نه ملګري دي نه محسوسوي زما خبرې. بهرحال ته خو ډېرې خبرې کړي دي، هغه کې یو څو خبرې قابل ذکر دي. اوله خبره دا کړې ده، وایي خلکو به ویل چې توصیف کنزل کوي، نو تاسو اوس د ده واورئ ما یادوي. نو یقینا چې ستا هغه کلیپ زما نه واوري او مخکې کلیپونه دې واوري چې تا تبلیغیانو ته به خنزیران ویل، او چې کوم شیخ الحدیث ورته کافران نه، کوم تبلیغیانو کوم شیخ الحدیث ورته خنزیر نه وي، هغه شیخ الحدیث هم خنزیر دی او پلان کې او پلان کې. ستا چې کومه ژبه وکنه، دغه ژبه زما په تا پسې اوس هم نه در رسېږي. او یقین وکړه که نور د دغه الفاظ استعمال له انشاءالله ته به زما ژبه وګورئ. تاسو کې چې وحید الله وحدان صاحب شرافت سره خبرې کولې، الحمدلله ټولې مناظرې زما هغه سره وګوره، په شرافت سره مرته خبرې کړې. وحدان صاحب کلیپونه ما سره راسره دي چې نورو خلکو ته ویلي چې هغه خو ډېر شرافت والا خلک دي، خو چې کله ته موږ مجبوره کې بیا به زموږ نه د شرافت امید کله هم نه ساتي. موږ ته کابرو مشرانو شرافت او ادب راخولی دی، ستا غوندې بدتمیزو ته بیا شرافت نه دی راخولی. هلته د شرافت او د ادب ژبه استعمالول یقینا دا د ادب او شرافت سره ظلم دی. دریم نمبر دی بیا ما دی، دویم نمبر کې وای دی خو په قواعدو نه پوهېږي او په جار مجرور نه پوهېږي او فلان کې او فلان کې. الحمدلله زما مناظرې هم شوي دي، زما عبارات هم ټوله دنیا اوري. تا چې کوم مناظرین رالیږلي دي هغه هم ټوله دنیا اوري. البته عقلي کل څوک هم نشي کېدی، دغومره په تیزۍ کې یو نیم لفظ سړي نه غلط شي، سبقت لساني وشي، هغه جدا خبره وي، سړي خیال ورته رانشي. اګه ستا مشرانو به شیخ طیب صاحب پورې درته شروع کړم نو پوره کتابونه پې لیکلی کېږي، بیا ما ته وایي تا ته خو زیر او زور لګوي په دغه باندې. نو دا خو دومره الزام لګوي. ستاسو سره چې مې د پنجپیرانو سره کومې مناظرې شوي دي، د غیر مقلدو سره چې کومې شوي دي، کتابونه را سره پراته دي، سبا ته راشه ټول په ټوله کتابونه درته راښیم زما لایبرري کې دي. که په یو کرښه باندې تا ما ته اعراب ثابت کو، مو مانګه انعام در کوم انشاءالله. دویم نمبر الحمدلله دغه خبره نه ده، زه طالبانو ته الحمدلله 1.5 سپاره 2 سپارې ترکیب کوم، اجرا ورته کوم. الحمدلله د څو کالونو مسلسل دغه ستا الزامونه دي، تهمتونه نور څه نه دي در سره مخکې کنزل کول، اوس یې دروغ شروع کړل. بیا دریم نمبر کې وایي استمداد من الاموات قایل او پلان کې قایل پلان کې. ما درته ویلي استمداد چې مفتی شفیع صاحب رحم الله لیکلی دي د یو مشترک لفظ دی، توسل هم ته مراد کېدی شي، استشفاء هم ورنه مراد کېدی شي، او د غیر الله نه موافق الاسباب مدد هم ورنه مراد کېدی شي. نو که درېیمه معنی اخلي یقینا هغه زه شرک ګڼم. زما کتابونه هم لیکلي، زما عقیده هم ده، سیپیانو سره هم مناظره شوې ده، زما نوټس ورباندې دی، تخصص اسباق ورباندې زما موجود الزام تهمتونه مه لګوه. باقي توسل چې کوم جایز صورت دی استشفاء، هغې الحمدلله مونږ قایلو استشفاء د قبر نبي وسلم، په هغې مونږ منکر نه یو. څلورم نمبر کې دی ماته بار بار دغه وایي ته خو لږ کښېنه که نه، ماته وایي بار بار دغه ته خو لږ کښېنه، ته خو لږ کښېنه. نو کوم ځای کې کښېنمه؟ صوابۍ ته زه درلم، مخکې به شرایطو کې مې لیکلی چې د پنجپیرانو طرف نه څوک هم مناظر کېږي، ما د طرف نه به اعتراض نه وي، خو اول خپل جماعت نمایندګي کوي، ته هغې ته رانغلی.
بیا در سره مناظره جوړه شو تاغې تر نغلی فقیرآباد کې دلته مناظره جوړه شو پېښور کې 100 کاله مخکې تر شپې 12 بجو پورې مفتي ته پیدا تیار او خپل د ضرورت نه کوي سره سره کې به وقوب چې تاغه کې تیارې د 2 بجې پر تیارې ورته کې چې 12 بجو پورې وسله د شپې تیارې وګي سره به د مناظره وکي خو تخپل کې نه کنه د دې نه پس شل ځل موقع راغلی تا کله د ضرورت نه کوي زما سره کې او ان شاء الله چې ته یو ځل زموږ مخ ته خدای راوستي کنه تو بیا د مناظره لفظ نه وي ان شاء الله خوب کې بم به ریږي په خوب کې ان شاء الله او چې کوم اکټینګ کې تا وی راته وی کنه د اکټینګ به نوی ان شاء الله ولزي خو یو ځل خو مخامخ شکنه بس ټول عمر په دغه پرمایشي شرایط دي تیار کړی ګړی پاغي باندې ځانو باسي بیا دې ته ماته ته ول کېنه او عزت چې تنه مؤمن نه پلان کې نو دغه بل ملګری دي ما ته خارج وي خارج دقه ته ویل کی باقی دا خبره تا ماته چې خپل ایمان ثابت کا نو ته څوک زمانه د ایمان ته اوس کې ماته ټول چې هغه نه مخکې خپل ایمان ثابت کې نه ما سره نو مفتي بدا سره په دې مجلس شو په فقیرآباد کې جرمنی تعالی سره واچول کله په قران لاس کې د وای چې ته دروغ باندې دی کړی دا ما ته دی ویل چې مفزلی سیټ تکلم زبتا ته کافر وې زب شیخ سرور خان صدر صاحب ته کافر ته د خپل تاسو مينتونه چې کړي ودی هیر شو قاریات شاه صاحب ته بل ته ما ته اته نه هیر شو فقیرآباد تانه کې پېښور کې تا غسړی ما یو ځل خپل ایمان په مجلس کې ثابت کړه تر نه تختیدل الحمدلله دا ځل بسم الله وک تراشه تخبل ایمان ثابت کړه دي مشرانو ایمان دي ثابت کا دا زما دا وشو موضوع شو دا ځل غوته کې نه ما سره کنه ثوابای ته وز درځم دلته و اول مرته ثوابای کې زګونه خو د لغې جواب رانه کو باغې باندې سم بكم عمي فهم لا يرجون مستاق وګرځي په ټول کلیپ کې دغه تذکرہ ورنکړه بیا وای صفدر سے شیخ سرور خان صفدر سے ابراهيم علي امام السنت یادای وای صفدر سے استمداد لیکله کم چې زوی ما د برته تسکین صدور معلوماتانه ثابتو استشفاء او استمداد تر شیخ سرور خان صفدر سے الله په حواله سره بار د خبره تا کړی زما تا ته د کلیپ کې دا چیلنج دی بلکې مستاره چیلنج ما ته قبول لې کم کفری استشفاء او استمداد چې ثابته په دې باندې کدا تر شیخ سرور خان صفدر سے ابراهيم الله کتابونه به ثابته په دغه چې کوم شیخ سرور خان صفدر سے ابراهيم الله لیکل دي شیخ سرور خان صفدر سے ابراهيم الله باندې ور کفر تحریر به ما تراکره کفر حکم ور باندې لګي د شیخ رحم الله کتابونه چې کم استمداد او کم استشفاء لیکل دا په هغه به زموږ ستا خبره وي خو لول در پیدا خبره ما سره صفا کا چې کم هغه د الزام لګولو چې تاسو تهمت لګوي الزام لګوي چې مجبران د خبر نه منکر دي هغه صفا کا وایا و باقي سره مونږ بحث نه کوو ځکه دا خبره رښتیا چې مجبران د خبر نه منکر دي در سره پکې ناشته نه شو چې کینو شرمېږو نو په دغه استمداد استوا چې کوم شیخ رحم الله لیکل دي په حق زمو استاد سره موضوع شو استمداد استشفاء کې یو موضوع دغه نه راواخله یو موضوع ستاره خوخي یو ور پنځپریانو باندې زمانه خوخه شي دواړه موضوعات په یو مجلس کې یو غنټه 2 غنټه 3 غنټه مناظره په یو په بل خو شرط بدای هغه طرف نه ته مناظر دي طرف نه زه مناظر نور په زول قصې باندې کې تختې ورنه تغنه دریم نمبر نو کوم استشفاء چې شیخ رحم الله په تسکین کې لیکلي سما کې لیکلي دا پاغه به موته بحث کو ته چورته خبرې و چې شیخ لیکلي دي شیخ سرور خان صاحب باغې زمو است موضوع شو دینه بوس اخو دې خو باندې پلان کې لیکلي مجهول کتابونو نامې اوس د شیخ سرور خان صاحب درته بار یاد کړی بده کې درې سلور ځل په دقه زمو است موضوع شو بدینه نه وړي خو اول در پیدا ولا خبره صفا کا باغې معذرت وکا ان شاء الله ولز په دې باندې خبره کو بیا مخ کې دی لیکي وای مفتی حسن صاحب چې یقینا یو ډیر لوی ولی الله د لاهور والا ټول لوی ولی الله حاجی عبد الوهاب صاحب رحم الله به وای که څوک په چته ورته خنزیر چې وای نعوذ بالله وای چې څوک په دنیا کې جنتی لیدل غواړي مفتی حسن صاحب رحم الله دی ور یقینا صفات د جنتیانو دي شکل او صورت ته سړی وګوري یقینا چې د جنت رڼا ورته په تندې کې ښکاری ده د مؤمنانو د متقینو د هغه تمبرلې ولنو ظالمه تعالی شرم نه درځي مثالونه خو ډیر ویل خدای یو واوره هغه سړي غوا خرڅ کړي و سړي ورته بیره واپس له الله واخلو زمونږ لغه کې شینکشته ده نو د شینکی خورینه هغه ورته مام ټول عمر په بوس ساتل ورته لغه څنګه ول شنه چشمه مورته غستې 15 روپۍ هغه ورته پسترو کار شی ورته شین خياري نو وستا ته مار شه دغه خياري وستا خو شرم نه درځي ارم د ټول عمر د بریلانو خلاف جمون کړي دي بیا په عبارت باندې اعتراض کړي چې هغه لیکل چې دا خلاف العقل نه د عقل خلاف نه دی بروز ما د درې جوابات کړیو خداغه خړل دین نرته وسلورم جواب هم کوم دا وره دی وی ګور هغه لیکل خلاف عقل نه ده ګور عقل یو او یعنی دی وی عقلا ممکن شو نو ګور چې یو سیز عقلا ممکن وي دا خو جایز ده چې یو سیز د عقلا ممکن وي او شرعاً دی ممتنع وي
ته په دې مسله باندې نه پوهیږي شرح العقائد کې ګوره لیکلي دي چې شرک الله معاف کوي کنه ان الله لا یغفر یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بل کی بیان ان الله یغفر ما دون الشرك من الكبائر والصغائر والله تعالی لا یغفر ان یشرک به باجماع المسلمین شرک الله نه معاف کوي په اجماع مسلمانانو سره لکنهم اختلافوا في انه هل يجوز عقلا ام لا لیکن اختلاف کړی دی اهل سنت والجماعت علماء په دې خبره کې چې آیا دا جایز دی عقلا کنه چې الله مشرک وبخي شرک معاف کی نو فذهب بعضهم الى انه يجوز عقلا د اهل سنت والجماعت بعضی علماء ته کړي چې عقلا ممکن دي دا نو ګوره شرعاً خدا ممتنع دي خو عقلا خو ممکن ده کنه او دقه لیکلي دي مفتی حسن صاحب رحمه الله خو ته جاهل په دغه باندې نه پوهیږي دی او جن په هغه باندې یعنی یو شی به عقلا ممکن یو شرعاً د بدی کیس خبره ده دوی مفتی صاحب رحمه دامت برکاتهم الته لیکلي دي و خلاف ادب ده نو ګوره نفس خلاف ادب او عنوان د نبی په حق کې دلیل د خبره ده چې دا سیس د نبی په حق کې جایز نه ده بالکل دا دوه جوابات زمانه در دریم ما درته ویل چې مولوی صاحب رحمه الله خپل وضاحت کړی چې لری نه پرشته رسید لری نه اورینه دریم نمبر ما درته بل وضاحت عمل ته کړو چې مفتی صاحب د اگر لفظ راوړی دی چې اگر لفظ راوړی تاغه خوري او بل جواب مې درته کړو چې لاندې وضاحت کړی دی چې د علی په ذریعہ سره هغه علی یعنی نن سبا موبایل مثال ور کړی اوس د موبایل نه امریکای کې سره نه دلته خبره اوري موبایل خبره وکي هغه خبره نشو دغه سي روحاني قوت یعنی کشف شو کرامت شو معجزه شو د نبی مثال لغی تا اوریدل دی د عمر فاروق رضی الله عنه 1400 کیلومتر لری ساریه تاواز کې ساریه شهر نور باندې حمله کی او ټول دنیا نو استعلین مراد هغه روحاني قوت هغه مراد اغلی چې دغه په ذریعہ سره کېدې شي ممکن ده البته بهر حال غیر خبرو جواب درته ما تیر کلیپ کې کړو تاغه نظر انداز کړل بل د مخ کې وای امام اهل سنت نه درته ثابتوم چې د لری نه اوري نو ګوره امام اهل سنت خو په دې مستقل کذاب کتابونه لیکل چې لری نه اوري د لری نه اوري د عقیده شرک ده کتابونه په مستقل لیکل تعالی شرم هم نه درې تراغنوم بیا عقلی دروغ وي بیا دی وای ولې د نږدې نه بغیر ته سبب نه اوري ماته وای نو قماقلا التما الویلا سبب می وایو هغه شیز د موبایل له هغه کرامت ته د نږدې نم چې د یو سبب بوي خو د لری نه چې کم د لری نه اوري د اسباب او د آلات په ذریعہ سره هغه ورمز یا د مجر سعودي عرب نه دلته علی په ذریعہ سره موږ د خبر یورو هغه آلات ورنم ته د جن کار اخلي مشومان خبرې کې بیا اتم نمبر کې وای تاسو کله ایم ام جوړوي کله پی ډی ام کله پلان کې سیاسي اتحادونه په هر دور کې کیږي د چا په قاعده سره په کې اتفاق نه راځي دغه اتفاق شیخ الاسلام مولانا سید حسین مدنی رحمه الله جستا په سند کې مرضی کانګرس 21 سال اتحاد تیر شوی دغه نور اتحادونه تیر شوی دغه دا مطلب نه چې چا سره قاعده کې اتفاق وشو بل خبره ده دا کوي وای کوم وای تا ویلو چې تاسو جماعت اسلامي سره ناسي پی ټی آی ته ناس سره ناسي وای تاسو جماعت اسلامي سره ناس وي خو سنو کوم ور سره کې ناس اعتراض کوي ګوره مونږ دا خبره کوو ته خبره دجل نه کار ماخله چې ګوره تاسو خو سیاست ته کفر وای رب د جمهوریت کی ځاغ اصل کفر دی اوټ کفر دی تاسو شیخ الله صاحب باندې کتاب لیکل دی خبر رامي صاحب نو چې کفر شو نو ما د پاره کفر شو ته چې پی ټی آی ول د پاره اوټ غواړي اوټ ورته ورکه به کفر نشو ته جماعت اسلامي ول سره اتحاد کې او ته سیاسي نه کنه ځان یو ځل سیاسي کا بیا راغی نه پس روزه کوا او دویم د جماعت اسلامي سره چې موږ مخ کې ناسو مونږ د جماعت اسلامي قید صحیح نه ګڼل چې ور سره نه ناس به صحیح نه ګڼو ستامه سر چورغه مذهبي سړی چې هغه سیاسي پلیټ فارم نه لري لاس ور سره وشکړو په مذهبي توګه باندې دغه تایید او حمایت کو استانه هیر شو برال بیا د مخکې ماته بل خبره به کچې خبرې کړې وي د ویل د چون کې مخکې خبرې کړې وي په توصیف ما ته ویلو چې زدر ته وزګار جو مزبګور استادو پرتګونه پلان کې بسر یو پلان کې ما ورته ویلو چې تاسو ما دومره پرتګونه خې جوړې دی بلکې دا ټک د سین د لاندې پراتري چې ان شاء الله راغونډوي جون بم ختم شي د هر یو پنځپيري چې راغونډوي جون بم ختم بیا ما ته وی غلان دي اوس خبره نه ده خو بره خبرې نو تاسو هغه نه هر زیر ډک دی په زرګونو دي د سین د لاندې الته ټک د پول د لاندې پراتري مطلب دا چلتم پس ور رسولي نور ټوله پیزا ورنه غند شو ان شاء الله تاسو به دا موقع نه ملاوي زموږ غي تر نظر شي تاسو هغه موږ دومره د پنځپيرانو چې شمار باندې بار الله کچا خبرې دي تیر کې کړي جواب مې ورته سخت تر کړو دا ځل بیا غي طرف ته جنو بیا به جواب درکو
ته بیا ما ته بیا خبر کې خپل ایمان ثابت کړو ما راغي جواب وکړو مخکې مې درځي یو خبره درې ځل کړې په دې کلیپ کې څه دماغي دغه شوی دی بیا ما ته چې ته په پلان کې منظر کې ګوټ ته کې نه ولوي او ته پړق والا ګوره دروغ وي ویډیو شته چلو د ویډیو د پړق والا کلیپ را واخله چلو کنزلو والا چې ما ته کړی هغه را واخله دروغ وي دروغ ګوره حافظه نه باشد صرف په دغه دروغ باندې ستا جون روان دي بیا دې ما ته وي تا مفتي فدا ته اقرار کړی دی ما ته چې تاسو په پیران د خبر قایل دي مړه که په ټول کلیپ کې تا دا خو زر ته انعام در کوم ته اوس خو دروغ دي ژوند دی پر دغه دروغ قران ته ناسم دروغ وي دغه سی میډیا ته کینې دروغ ژوند دی په دغه چلی پغه خو زما موضوع دا او چې پنځپیران د خبر نه مور کې د جماعت الزدر سره منم ما ورته خبر را سره پوره وکا خبر نه تختیدو دي او باغ مفتی توصیف ست په کلیپونو کې بار بار د دې وضاحتونه کړی دي هغه لګواوره دلته باغ بیا باس مسټاټو بیا ما ته وی ما خو 25 نه زیات کلیپونه کړی دي چې ما ته یاد کړم نو کلیپونه بری پتن نه کمزې کې ودی کړي کور کمره کې ودی کړي کمزې کې ودی کړي ما ته استاد دغه کلیپ بل ورځ راورسې الحمدلله جواب مې درته درکو بل ورځ ستا کم کلیپ حتی غوزه ستا کلی ته درغلم په جلسو کې مستا نوم یاد کړه ته مې چیلنج کړه دي بے شرمه کله چې یو ځل تا چیلنج ورکو ما کسان درولېګل تا ورته مولا په رومان سم نه لیکل راوړي هغه په پیټ باندې ستا دا طریقه ور تیخ ته اوس بیا تیخ ته لار جوړه خبرې کوي ان شاء الله بیا دی وای هغه خبره بیا تکرار پرېږدم خو مخکې وای استشفاء تراشه سما تراشه استمداد تراشه نو ما مخکې ترغي وضاحت وکړو بیا د تکرارولو ضرورت نشته بیا تماته ته زما بچیم نه لګي یقین وکا ته زما د شاګردانو نو سه نه لګي زما خو لري خبره ده منډه کچرتري یو مناظره وخای چې کوم ځکه تا کړی وي بس صرف په دغه بکواساتو مشهوري شل پیر مناظره وکړي مفتی مجتبی سبرتان لوی سړی تن قابل سړی هغه په خپل مقامه راغی او تلګر شیطان و تختیر دغه ذکر او انده هم تخت ان شاء الله ستاده تاریخ نشته رجته د مناظره میدان کې کینی ک یو ځل کیناسته کړه ان شاء الله ستاسو ټول حقیقت بخکارږي ته اوس وحید الله وحدان سے خبرې کې یقین وکړه بتاسو کې قابل سړی دی نر سړی دی باده وسړی دی اچ شرافت والا سړی دی موږ مر سره په شرافت لګیو په عزت لګیو او یقینا تر خپل وکابرو د مشرانو ته بدنامي ذریعہ ګرځي ته خلک خپل مشرانو باندې کنزي ځکه ته چې پردي مشر ته خنزیر وي ته ورته خر وي ته ورته پس الفاظ بل کلیپ خو دی وره دغه نه مخکې کلیپونه نو یو سړی به تا تم به جواب درکې تا مشران وسنګ روخ په زما مشر بسری کنزل کې ستا مشر باندې پارام کې سوال نه پیدا کیږي نو وعدان سبقین کته یو ځل مخامخ را لستا ټول حقیقت مونږ دی عوامو تخکاره کوي یو ځل مخامخ شه ان شاء الله به وګور بیا په اخر کې دی زره کنزل او جواب نه درکو ماته نو ما کنزل نه دی کړی البته سخت الفاظ می درته ویلي دي او که بیا د استعمال کړو یقین مو غراغنه مې درته نورم سخت ویله خو لګ انسان بچی در نه جوړ شوی دی د وجنز په دې کلیپ کې در سره لګ په طریقه وچلیدم او که بیا دی په بیان کې یا دی په کلیپ کې سخت جبه استعمال له ان شاء الله بیا زموږ جبه وګوري چې کله په شرافت خبرې کې بیا درته په شرافت سره جواب بدرته ملي بدتمیزي کې بدتمیزي سره ورته جواب ملاوي ان شاء الله ولج بهرحال د کلیپ ټول خبره خلاصه ده د شیخ سربراز خان صدر صاحب رحم الله په کتاب باندې خبره کړې ده نو زه ته بیا مفتی فدا صاحب سره خبري روان دي تپاغه خبرو کې مې استراغلی دا غسر زمون خبره و چې پنځپیران د ذبح قبر ثواب قبر حیات قبر نه منکر دي ما مخ کې کلیپ کې موضوعات وګو مفتی شفیع صاحب رحم الله بقیده د سوال نقل کړي چې په قبر کې یوازې عذاب نه دلته ثواب هم دی نو دا ولی په عذاب القبر سره به تعبیر ولې شي مفتی صاحب رحم الله تک متعدد جوابونه کړي یو دغه دره چې چون کې اکثریت خلکو لپاره عذاب دی او دا چې کم از کم دا سوال جواب هم یو سخت سیز دی د عذاب نه کم نه دی مختلف جوابات د دی وجنه دغه غلبې د وجنه د هغه اکثریت د وجنه هغه ته هغه تعبیر ول شي عذاب القبر سره نو کوم عذاب القبر وایو ته ثواب القبر او حیات القبر او سره خپل دغه سره راغی خو بهرحال په هغه موضوع وای چې مفتی فدا صاحب نه غلطي شوې ده چې موږ تاسو چیلنج کړی یقینا د الزام نه د حقیقت د بنجبران د ذبح قبر نه منکر دي ورته مو وایا هغه غلطي کړی هغه ته وځ کوم اس کوم توبه وسی تاسو سره به دغه نه پس ته پیرازي مفتی فدا پیرازي ان شاء الله موږ سره تیار یو خو دویم نمبر خبره اول نمبر خبره چې باغی معافي وغواړي
موږ به ان شاء الله دغه چیلنج نه کوو په میډیا تا سره بیا دویم نمبر کې موضوع ده ان شاء الله شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحم الله چې کوم استشفاء لیکلی دا کم استمداد لیکل دا غینه یو موضوع راواخلی یو موضوع به موږ د پنځ پیرانو راوخلو دو موضوعات بشي ان شاء الله اوس په دې میډیا به شرایط موضوع ته کو ان شاء الله څه مشکل نه ده او بیا به تاریخ ټایم زه او پټ مقرر کو ان شاء الله روز کې به مخامخ او خبره به کو مناظره به وکړو الله دې وکي زما د کلیپ درته ورسیږي او لږ سوچ وکي او لږ انسانیت زده کې او لږ د ایکټینګ میکټینګ پریک دی دا په دغه کې جناسي بار تاویږي راتاویږي نو د خپل کلیپ کې دام مکوه کنزل خو دې لږ بس کړی دی لږ سړی درنه جوړ شو لږ نور هم ځان نه سړی جوړ کړه درسونو کې کنزل مکوه دا ستره قرآن درس ته چې ته کښېنې حاجي عبدالوهاب صاحب ته خنزیر وي تبلیغیانو ته خنزیران وي ته کوم شیخ الحدیث ورته خنزیر نه وي هغه هم خنزیر دی ستا په نسبت باندې څوک پاتې مفتقي عثماني صاحب د پرې نه خو د تبلیغیانو تایید کوي تا د شیخ الاسلام مولانا سید حسین مدني رحمه الله نه راوغله تر دې وخته پورې د بزرګان امت شيوخ دغه یو د پرې نه ښودو یقینا ستا پنځ پیران بعضې شیوخ به هم پکې راځي کېدای شي هغوی کې هم دغسې وي چې تبلیغیانو ته خنزیر نه وي نو دا کوم مرداره بدتمیزه ژبه چې دا پرېږده چېرته تبلیغیانو سره یوې روزې له لاړ شه یا چېرته یو عالم صحبت اختیار که یا که دغه هم نه چېرته سکول استاد لیکلي کي هغه سره کښېنه ورته ما ته لږ ادب وښایه لږ تمیز راته وښایه بکواسات مه کوه غلط الفاظ مه وایه تا سره خوند نه کوي قرآن ته ناستي طالبان درته ناستي په میډیا باندې راځي نو الفاظ صحیح استعمالوه انشاءالله ولس چې کله صحیح ژبه استعمالوي بیا ورته صحیح ژبه کې جواب میلاویږي الله دې د پنځپیریانو خصوصا د توصیف صاحب د ژبې نه د هغه د بکواساتو نه د هغه د غلطو عقایدو نظریاتو نه د هغه د شرورو نه امت مسلمه محفوظ